بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلي علی رسوله الکریم. څرنګه چې نن د دې کوم مسؤلین راغلي وو دا د افغانستان اسلامي امارت د زعیم او د مشر شیخ صاحب حفظه الله و د رئیس الوزراء حفظه الله او دغه رقم د کمیسیون مهاجرین عالی کمیسیون مشر جناب حنفي صاحب حفظه الله دا د هغه ځکه په مشرانو په هدایت باندې د لپاره راغلي وو چې د سره نور مل وزیران هم د کلیو پراختیا وزیر صاحب او د مخابراتو وزیر صاحب او د شهرسازي وزیر صاحب او د ډیر مختلفو اړوند وزارتونو معینان صاحبان هم وو. هدف د دې نه دا و چې دغه غونډه هغه د هدف هم دا و چې دا غونډه چې کابل کې کېدله دلته راغلو چې موږ په خپلو سترګو باندې د دې ووینو په سترګو ووینو چې دلته څه شته اړتیا ده او هغه څه احتیاطات چې موږ تاسې مخکې نیولي وو د خپلو وروڼو د راتګ دپاره هغه ته لږ توصیه ورکړو او هغه څوک چې دي هغه خاصه په جبر او په زور ایستل کیږي او دا هم وشي خو د خپل خلکو ته چې موږ ان شاء الله د دې د افغانستان اسلامي امارت چې کوم امکانات په لاس کې لري کوم امکانات ته دي سره د هغه سره به دوی په خپل جذبات څخه کار اخلي او د دوی په استقبال کې به ان شاء الله وي او دا هغه څوک چې دلته راځي د دغه امکاناتو په سرپورو سره او د هغې په استعمالولو سره به موږ ټول پرکو چې دوی سره کوو چې دوی ښه په آرام ژوند لپاره خپل وطن ته په عزت باندې راستانه شي. که څه هم دا غوښتله چې دوی په خپله خوښه باندې په عزت راستانه شوي وای خو متاسفانه چې کوم حالت سره دوی مخامخ شوي دي په دې خاطر باندې موږ د دې نه زیات دغه د خپل د خوا نه دا ډاډ ورکوو چې موږ به انشاءالله خپل امکانات دا په مکمله توګه باندې د هغه په سرپورو سره د دوی په خدمت کې یو او د دغه دپاره هم ته راغلي وو چې دلته دغه وضعیت وګورو حالت څنګه دی او کوم شي ته ضرورت دی او هغه څه چې موږ دلته ضرورت خپل احساس کړی یا د دې کوم مسؤلین چې دي هغه د محلي کمیټو یا د مرکزي کمیټو څوک چې دلته دي د هغو نه هم واورو چې هغه څه ته اړتیا وي چې هغه عاجله توګه باندې هغه وسي او د هغه نه څه زیات توصیه ورله ورکړو ځکه نه ویل کېږي چې بیا کله چېرې کسان زیات راسي یا دغه نشي د هغه دپاره او موږ خپل ترتیب مخکې له سره نیولی وي. تصمیمونه الحمدلله هغه کې دې ځای کې چې و دا کوم څه اړتیاوې چې احساسېدلې یا هغه چې مثلا د یو شي دپاره د 12 کسانو ضرورت و هغه موږ تقریبا اوس درې چنده کړلی یعنې دوه ځله مې نور په هغه باندې 40 کسان مو نور هغه باندې اضافه وغوښتله چې هغه د کمیټې د ثبت او تثبیت لپاره او مثلا ټولې کمیټې چې هغه ته و هغه موږ د احتیاط په خاطر باندې هغه ټولو وزارتونو ته خبر ورکړو چې دوی باید امادګي ولري او ژر تر ژره ځانونه دلته ورسوي. همداراز د دې تقریبا غټې خیمې او وړې خیمې زیادت په هغه کې راغلي د ډوډۍ دپاره او د اوبو دپاره چې په دې کې مختلف خدمات شامل دي. د ټول دپاره تصمیمونه ونیول حتی دا نن زموږ ناسته موږ دا ویله چې دا ناسته نوره باید را لنډه کړو چې په کار شروع وکړو چې تر څو پورې دغه وشي دا کوم حالات چې موږ د لې راغلو بیا مو ولیدله دغه ټول شیان موږ درک کړله چې دا اوس د لې ولانه پوښتنه کړو چې دا موټران ولې د لې ولاړ دي تر څو پورې ولاړ دي بیا دوی ویل چې د دې کله ښار خلاصېږي هغه ماشومان او کوم څوک چې په خیمو کې ناست هغه ورته راوځي بیا حرکت کوي. مثلا دلته یو واړه شیان دي لکه اوس دلته دوړي او څه غبار مو چې ټانکران فورا باید موږ ټانکران ولرو دا د کار د چا ته وسپارو چې پر دې باندې اوبه شیندي چې دوړي ونی او دغه رقم که چیرې ضرورت چې د خیمو د نور زیادت لپاره خیمې ودرېږي اوس په ځان ملګري په هغه کې لګیا چې وړي او غټې خیمې نورم توصیه ورکوي چې هغه احتیاطي باید ولرو. یعنې هدف په دې کې دا و چې خپل کارونه ارزیابي کړو او نور هم احتیاط ونسو. زما خو امید دا دی چې په کومو جذباتو الحمدلله د امارت د زعیم حفظه الله رانیولې تر یو ادنا مجاهده پورې دا ټول په دغه جذباتو کې دي چې دا لکه یو ملي حشر غوندي د ټولو خپلو خلکو د خدمت لپاره اماده دي په جذباتو باندې. صرف زموږ نظم او تنسیق غواړي چې موږ نظم وساتو ان شاء الله هیڅوک هم په هغه باندې بیا ناراضه نه شي. الحمدلله موږ دا امید لرو چې هیڅوک به ان شاء الله دغه ته د شکایت مجال پاتې نه شي. صرف که موږ پر نظم باندې کار وکولی شو او دغه خپل د نظم مطابق د خپل خلک چې راځي دا استقبال